نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با د شعبان پر ټوله میاشت کې خلق خو صرف دغه یوې شپې ته ګوري، په ټوله میاشت کې به ډېرې روژې نیولې. عائشہ صدیقہ فرمایي کہ رسول اللہ مبارک با پورا میاش روجہ دا رمضان نہ بغیر نہ نیولا مگر کبھی نیولا نو ابے دا شو قدر بیاشتے والا. بلکہ یو حدیث کی داسی دی چی یسوم شہرین متتابعین پر نپسی دو میاشتے روجی بنی ولے، یو بشعبان و بل برمضان و. خیر اگر نور خبری دا طالبانو دی پاغی دا تاسو تا سا خبر اندکم صرف دومره دا کہ دا احادیث متعلق پہ او حدیث کی امدقہ سے دا بخاری حدیث ہم دے کہ دا شو قدر بے اکثر روجی نیولے دا شعبان دا میاشت. او زمان دا طالبان ہوئی بے اکثر لحکم دا گولی نو کوئی چے ٹولا میاشتی نیولے دا نو دینا مراد اکثر ہوئی مرادی دی دے پس خلاصہ شوا نور خبریں پکی اگدے نکو. خوزب دویم چی دا عائشی صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تے و دا نور بی بیانو نم چی رسول اللہ مبارک با دا شو قدر دا دی شعبان دا میاشت اکثر روزی روجی نیولے، دیر روجی بے پدی کے نیولے او دا بے مستقل نیولے. نو گورا دا میاشت دا برکت شوا، دا میاشت زان لا دا عظمت میاشوا، دا برکت میاشوا. او زمان دا روزی چی دی یا جمع روزی دی تقریبا لنڈ روزیم دی موسمم پاکی یخ دی نو پا دیر روزو کے بیا دا روجی نیول دیر زیادہ فیدہ لری چی حضور پاک پخپل نیولی دی. بلکہ یو حدیث کے رسول اللہ مبارک دا فرمائی لی دی دا شعبان وی پدے میاش کے دا انسان عمل اللہ تخیجی نوی زدہ خوخوم کہ زما روجی او زما عمل اللہ توخیجی. چھ فرشتے اللہ توی نو دا سے بوتا ہوئی چھ اللہ من خود دا عمل روڑو خود دا سے حال کے مروڑو چھ دا روجاوا. اس اعمال دا انسان دا گل پر وزم خیجی، دا زیارت پر وزم خیجی، بعض اعمال مازیگر خیجی، بعض اعمال سحر خیجی. اس پر اللہ خبر دے چھے کم عمل دا شو قدر پا میاش کے روزانہ اللہ تا پیش کی گی و خیجی باغی اللہ خبردار. نو چھے استا عمل رب العالمین تا پیش کی گی نو یو خو کوشش کا وچے نیک عملو کے. او دویم دا چے پدا سے حال کے دے اوخی جی چستا دے روجی دا دے پوجب نبی علیہ السلام دا گل دروازے روجب نیولا او دا زیارت دروازے روجب نیولا دا بے زیادتی نیولے. وی دا گل پرز عمل اللہ تخیجی، دا زیارت پرز عمل اللہ تخیجی. نو دا خوخوم اذا ما دا عمل اللہ دا اوخی جی او زر وجدارے. نو یو خدا شوا کہ دا شو قدر پا میاش کے کوشش او کہے کہ دا دے میاشت اکثر روز تاسو روجو نیسے. بلکہ زمان علماء لکی وی کہ دا لومبیا میاشت نا شروع کی او دا روجی اونیسی او اخر دا میاشت یو سو روز پریدی صرف دے دا پارا چی رمضان دا سڑی دمش نو دا دیر بہتر دا بیا. دویم دا دی چی دا دے میاشت پینزل لسم روز او دا دے میاشتی پینزل لسم شپا دا شپے عبادت او دا روز روجہ. دا حدیث ماستاسو مخ کے اولستا لاول دا حدیث معنی مفہوم دا تا ذکر کو بیا پا دے حدیث بعض علماء سے خبری کئی ادر تب اجمالی بے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے وی دا شو قدر شپاوا لکہ دا دے میاشتی پینزل لسم شپا جدر آوی خشم پشپا کے او ما اکتل نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو حضور پاک نشتا پکوٹا کے زما دا خیالو چکی دیشی حضور پاک چتا بلی بی بلا ورغلی دا کشپا دا پیغمبر مبارک دا عادتو چی طولو بی بیانو لبے یو شپا و یو روز ورکولا. او قانون هم دا چی دا انسان گرن خضی وی نو دی با انصاف کئی
یو شپه یو ورځ یو بیبي سره بله شپه ورځ بلې بیبي سره که یو بیبي ورته ووایي چې د خیر دی ما سره ضرورت نشته نو بیا خیر دی او مازدیګر به حضور پاک په ټولو بیبیانو چکرې لګولې مازدیګر به هرې بیبي له ورته او ورسره به یې لږ وخت تېرو چې دی خوشحاله شي او که د دوی څه ضرورت وي نو چې ما ته ووایي چې زه ول هغه ضرورت پوره کړم نو حضور پاک عایشه بیبي چې وکتل نو کټ کې نشته چې کټ کې نشته نو عایشه وایي ما دا سوچ وکړ چې رسول الله مبارک چې ته بلې بیبي له بدلي نو راپاڅېدم چې راپاڅېدم طلب مې وکړ خو رسول الله مبارک په یو کور کې نو بیا مې سوچ وکړ چې نبی علیہ السلام چې د فاطمې کره نیتلې لور یې ده هلته چې ورغلمه هغې ته مې وویل چې حضور پاک وایي چې دلته خو نه دی راغلی نو زم پاڅېدم حضرت علی هم پاڅېد حضرت فاطمه هم پاڅېده او ماشومان هم پاڅېدل جومات کې موقت نشته نو ورپسې روان شو نو د بقي مقبرې ته حضور پاک تللی هغې ته ورپسې لاړ بقي ته څنګه ورسېدل یا خو دا وه چې دوی ته پته وه چې نبي علیه السلام د شپې به کله کله د بقي مقبرې ته ته نو په هغه اندازه دی بقي له لاړل لیکن په مشکات شریف کې د معجزاتو په باب کې یو حدیث دی ادا دی چې رسول الله مبارک به په کومه لار باندې تیر شو نو په هغه لار د حضور پاک د خولې مبارکې نه به یو خاصه خوشبو تله نو په هغه لار به هغه خوشبو پرېښوده نو چې کوم به نږدې صحابه وو هغوی ته به د پیغمبر علیه السلام د خولې مبارکې هغه خوشبو معلومه وه نو هغوی ته به پته وه چې حضور پاک په دې لار تللی دی دا د شاتو مچی نه ما د شاتو د یو غټ افسر نه تپوس وکړو مې چې د پیټۍ نه دا مچی ځي څوک ګل راوړي څوک رس راوړي څوک اوبه راوړي بله مچی ځي او په یو ځای یو 100 پیټۍ پرتې نو هر مچی د خپلې پیټۍ له راځي بلې له نه ځي او بل په دې لاره کې غلطیږي نه دا 2-3 میله په دې شړشم پسې او په دې ګلانو پسې منډې ترړې وای نو په لاره نه خطا کېږي مونږ خو په لاره باندې په سړک ته ګورو لارو ته ګورو بوډونو ته ګورو نو زمونږ نه لار نه خطا کېږي چې دش بیابانې هېڅ پته پکې نه لګي قسم دی که انسان ته پته ولګي چې زه په کومه ځم او په کومه به نه راځم دا خو مونږ د سړک معلومې مونږ ته لارې معلومې په هغې راځو نو په هوا کې خو مچۍ ته لارې مارې نشته نو ورته بوټ لګېدلی چې تنګي دومره کیلومیټره نو ورته بوټ لګېدلی چې دا مچۍ دا پیټۍ په پلانکي ځای کې ده دا په څه راځي ګوره الله پاک ډېر بادشاه دی د دې مچو کې نه خاصه خوشبو الله په دې مچو کې پیدا کړې ده دا چې په کومه لاره باندې ځي خوشبو ترې پاتې کېږي او دا هرې پیټۍ د بکسې د مچو خپله خوشبو ده چې 100 پیټۍ دي د 100 ځان له خوشبویي ده ځان له بوی دی نو چې دا مچۍ لاړه شي کوم طرف ته نو د دې پیټۍ مچۍ هغې مچۍ پسې په هغه خوشبو ځي چې دا هلته په کومو ګلونو ګرځي نو دا بله ملګرې هم هلته کې هغه علاقې ته ځي او چې واپس راځي نو چې په کومه لاره تلي د هغه خپلې خوشبو په ذریعه چې دلته دا د ما لاره ده او د هغه پیټۍ نه هم هغه خوشبو ځي نو خپلې پیټۍ ته ځان رسوي یعنې مچۍ باندې خو یې څه لیکلي نه دي زمونږ خو د سړي پته لګي چې د سترګې وړې دي د غټې د پوزه وړه ده غټه سور دی سپین دی مچۍ خو ټول یو شی دی دی کې خو پته نه لګي نو دوی که خپله پیټۍ پېژني چې بلې پیټۍ له ورځي نه نورې مچۍ له اول بین کړي چې دا زما والا ده او که نه ده دا خوشبو نه پته لګي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په لاره به یو خاص خوشبو پاتې شو دا هغه خوله مبارکه خوشبویه وه نو بیبیانو ته او نږدې صحابو ته به پته وه چې په دې لار رسول الله مبارک تللی نو چې دوی ورپسې لاړل نو رسول الله مبارک په بقي په مقبره کې په سجده باندې پروت دی د بقي مقبره کې او جاړي او دا آیت وی ان تعذبهم فانهم عبادک
وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. دا د عیسی علیہ السلام الفاظ قرآن شریف ذکر کړي دي، نو رسول الله مبارک د خپل امت لپاره ذکر کوي. ان تعذبهم یا الله کته زما د امت لا عذاب ورکې فانهم عبادک، ستا بندگان دي، ستا مریان دي. یو مری له چې څوک سزا ورکوي څوک ته تپوس نه شي کولی چې دا ولې ورکې، په زما مری سره باندې. یو زوی له که څوک سزا ورکوي وهي څوک ورته نه شي ویلی چې دا ولې وهې، هلکه زما زوی سره باندې که ته ورته وایې دا ولې وهې دا ماشوم په خپله لار وهه، دا زما زوی دی. او خلک به م وایي چې هلکه دا زوی چې وایي ده به څه غلطي کړي، څروانۍ به یې کړي، دا غلام نوکر چې وایي ده به خامخا څه زیاتې کړي، هسې به څه څوک څه نه وایي. نو ان تعذبهم یا الله که د خپلو بندګانو له عذاب ورکې نو فانهم عبادک، ستا بندګان دي خدای، ستا مریان دي، ستا نه څوک تپوس نه شي کولی. چې سزا ورکې الله ته ظلم نه کې، خامخا به دې بنده څه زیاتې کړي نو سزا به ورکې. ستا اختیار دی، ستا خوښه ده، ته زیاتې نه کې. لیکن وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم، خو خدای که دا بندګان وبخې نو تا نه څوک تپوس نه شي کولی. زورور ذات دی، زورور. هېڅوک درته دا نه شي ویلی چې دا ما ګناه کړې وه، ما لږه کړې وه، زه دې دوزخ ته واچولم، د ډېره کړې وه دی دې وبخه، دا تپوس ته نه څوک نه شي کولی. دی دې مفته کې وبخه، دا تپوس ته نه څوک نه شي کولی. او د حکمت خاوند دی، حکیم ته څوک دا نه شي ویلی چې ما له دې لږه دارو راکړل او هغه له دې ډېر ورکړل، دا وایي. ما له دې لس پوڼې راکړې، زما بیماري زیاته ده، هغه له دې 50 پوڼې ورکړې، بیماري کمه ده. حکیم نه څوک دا تپوس نه شي کولی. حکیم ته پته وي چې د دې بیمارۍ دپاره دا دارو پکار دی، هغه له دا دارو پکار دی. حکیم ته پته وي چې د دې بیمار دارو سهار او ماښام خوړل پکار دی او د هغه بل په شواروز کې یو ځل خوړل پکار. ته د حکمت خاوند دی پروردګار. او رسول الله مبارک جاړي ښه زمونږ ستاسو دپاره د امت دپاره په نیمه شپه بقي مقبرې ته ځي. سره د دې نه قسم دی چې د حضور پاک دشمنان څومره ډېر. مدینه شریفه کې د دنیا یهودیانو او هر یهودي د پیغمبر د سر دشمن دی. مدینه شریفه کې بلا منافقانو په هغه زمانه کې هر منافق د رسول الله مبارک د سر دشمن دی. او سره د هغې په نیمه شپه چاته نه وای او بقي ته تللی دی او په سجده په دا خاورو کې پروت دی، په دا خاورو کې، او د خپل امت دپاره د الله په در کې سوالونه کوي. څومره دعاګانې مونږ له رسول الله مبارک وختې دي. یو حدیث کې راځي وی د هر پیغمبر یو خاصه دعا ده. لکل نبی دعوة مستجابه، د هر پیغمبر یو خاصه دعا ده. اب خامخا قبلیږي چې څنګه غواړې هغسې به قبلیږي. غټه دعا ده. نور پیغمبر ګورې مستجاب الدعوات ته چې پیغمبر دعا کوي الله قبلی، خو د قبلېدو مختلف شکلونه دي. دا یو خاصه دعا ده او غټه دعا ده، او چې پیغمبر مبارک څنګه وی هغسې به یې وله قبلی. نو هر پیغمبر هغه دعا په دنیا کې استعمال کړې ده. نوح علیہ السلام هغه دعا غټه دعا وه په دنیا کې استعمال کړه. چې قوم نافرمانه شو نو یا الله زما دا قوم تباه کړي. رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا، بس تا ټول تباه کړي. هغه دا دعا استعمال کړی. دقه رنګې هر پیغمبر دا دعا په دنیا کې استعمال کړې ده. او حضور پاک څه فرمایي وی ما دا دعا پټه ساتلې ده، په دنیا کې نه استعمالومه، دا به زه د قیامت پر ورځ د خپل امت د سفارش دپاره استعمالوم. څومره مهربانه. هره موقع باندې رسول الله مبارک دعا وخته. په خدای زه خو حیران یم چې د طایف په سفر کې د طایف الکانو په رسول الله مبارک په کاڼو گزارونه کول. حضرت عایشه صدیقه ته تپوس کوي وی د الله رسوله په تا سخته ورځ کومه تېره شوې ده؟
سختې خو ډېرې وې په نبي علیه السلام ډېرې زیاتې وې په احد کې غاښونه مبارک مات شو غاښ مبارک مات شو مخ یې زخمي شو او د اوسپنې هغه کړۍ پکې نښتې وه دومره سخته نښتې وه دومره چې په هغه راوتنه د هغه ټوپۍ په سر وه د اوسپنې هیلمټ او د هغه هیلمټ نه کڼۍ لاندې وې ځاندې وې یو کړی په دې بخ په توره ووهه نو کړی په دې بخ کې ونښته نو نه راوته نو یو صحابي ورته غاښونه اړم کړل په غاښ یې رایسته د هغه پکې 2 غاښه ووتل لیکن رسول الله مبارک څه فرمایي دغه ورځ نه یادوي وایي عایشې په ما چې سخته ورځ تېره ده هغه ده چې در طایف نه را روان وم چې د طایف هلکانو او غلامانو په ما د کاڼو باران کړی 20 او زما د وجود نه وینې روانې وي او عایشې ما ته دا پته نه وه چې روان د کم خوا یم او را روان د کم ځای نه یم زم کم خوا دومره مې طبیعت ګډوډ ما پسې ټوکې کولې ملنډې کولې د طایف سردارانو هلکان را پسې کړي وي دا په ما ډېره زیاته سخته وه او دې درمیان کې جبریل علیه السلام راغی او ما ته وایي چې دا ما سره یو فرشته د اسمان نه راکوزه شوې ده او دا ملک الجبال د ده سره د غرونو ټول اختیار دی او الله نه سوال وکړه چې یا الله ګوره فرشتې په رسول الله مبارک خفه دي یا الله ستا پیغمبر خو ستا د احکاماتو دپاره طایف ته راغی او د خلکو نه منه اوس یې په کاڼو پې غزارونه شروع کړي دي پروردګار موږ ته حکم وکړه غرونه اختیار ما له تا را کړی دی چې دا غرونه پې جوخ کم او برباد یې کم وی لاړ شه او تپوس ته وکړه که هغه درته وایي وکړه فرشته رسول الله مبارک ته وایي الله رسول د الله په اجازت راغلی که ما ته حکم کې د طایف دا 2 غټ غرونه اوچتوم او د دې خلکو په سرونو د پاسه اکدم چې چخنې کم ختم شي که یا زومه یا ته وې یا بل څوک او داسې زیاتې ورسره کېده نو موږ څونه خیرې شروع وی خدای ته تباه کړي وی خدای مونږ وایو چې کله به پې داسې کېږي چې دی ووینم او دی غرق شي لیکن رسول الله مبارک څه فرمایي اللهم اهد قومي انهم لا يعلمون نه پوهېږي دا غریبانه نه پوهېږي خدای ته زما د قوم ته هدایت وکړي دا نه پوهېږي او چې فرشته ورته بار وایي چې ما ته حکم وکړه نو حضور پاک څه فرمایي وی کیدی شي چې د دې په اولاد کې الله هغه څوک پیدا کړي چې خدای به یو منې ما به پیغمبر ومني چې په کافر دومره رحم کوي رسول الله مبارک د هدایت دعا کوي نو خپل امت باندې د پیغمبر څومره رحم دی رحمت للعالمین دومره زموږ دپاره رسول الله مبارک فکرمند دی او دومره دعاګانې کوي زموږ دپاره د دواړو جهانو سردار قسم دی په عرفات کې خدای ته امت له جړلې په مزدلفه کې وجړل د امت دپاره الله ته په مینا کې د امت دپاره الله ته جړلې او د قیامت پر ورځ رسول الله مبارک فرمایي عایشه بیبي ته تپوس کوي وایي د الله رسول د قیامت پر ورځ به تا زه کوم ځای ګورم ته به کوم ځای تا پسې به کوم ځای ګرځم رسول الله مبارک ورته فرمایل عایشې 3 ځایونو نه به نه خطا کېږم 3 ځایونو کې ما ګوره یو د حوض کوثر په غاړه مې ګوره او څه چې امت له اوبه ورکوم الله اکبر دویم مې دا تلې خوا کې ګوره چې کوم وخت زما امت سره حساب کتاب کېږي زه به ورته ولاړ او دریم مې دا سورات د پل چې تاسو پل سورات ورته وایه د هغې خوا کې ګوره چې امت زما په دې پل تېرېږي چې زه ورته ولاړ څومره فکرمند دی زما وروڼو 2 کاره به کوئ یو دا چې د پیغمبر مبارک صحیح امتیان جوړ شئ صحیح امتیان دوکې نه کوئ ګوره چې دوکه کوي دا د پیغمبر صحیح امتی نه دی من غشنا فلیس منا چا چې زما امت سره ټګي وکړه دا ما والا نه دی وعده خلافي به نه کوئ دروغ به نه وایئ ګناه کبیره به نه کوئ د دې نه ځان ساتئ او بل دا چې د دواړو جهانو سردار دومره محنت او خواري زموږ ستاسو دپاره کړې په کار دا دی چې موږ هم د دې خپل پیغمبر تابعداري وکړو
او پکار دا دی چې موږ په دې خپل پیغمبر درود شریف په کم از کم ووایو کنه لاس کې تسبیح وایو او درود شریف وایو او د حضور پاک تابعداري وکړو نو وی چې جړلې نو زه پې ور پرېوتم حضرت فاطمه هم پې ور پرېوته وی رسول الله مبارک سر روچت کړ وی ما ته وی عایشې الله اکبر ستا څه خیال دی چې تا سره به خدای او رسول زیاتې کړي لکه ستا په نمبر کې بلې بیبي له تلل خدا زیاتې دی تا سره او پیغمبر خو زیاتې نه کوي چې پیغمبر زیاتې کوي عیاذا بالله خدای به زیاتې کوي نو خدای ظلم نه کوي پیغمبر به څنګه ظلم وکړي خدا الله په حکم چلیږي ستا دا خیال دی چې الله او رسول به تا سره زیاتې کړي ستا په نمبر کې به بلې بیبي له تلې ما وی دا الله رسوله زما هم دقه خیال و چې ته چېرته بلې بیبي له تلې بیا فرمایل وی نه ودومه جبریل علیه السلام راغی او زه یې پاسولم او ما ته یې ووی چې پاسه د شب قدر شپه ده د شعبان 15مه شپه ده او په دې شپه باندې الله پاک د بنو کلب قبیلې بنو کلب په عربو کې یو قبیله وه هغوی به ګډې چیلې ډېرې ساتلې شپانو په دې شپه د بنو کلب قبیلې د ګډو چیلو د ویښتو نه زیات مخلوق الله بخي نو زه رالمه ما وی چې خپل رب ته د خپل امت لپاره سالګۍ ووایم او چغې ووایم چې زما امت خدای وبخي اوس د بنو کلب قبیلې ګډې چیلې هم ډېرې دي ویښته هم ډېر دي دا خاص دغه ته نه دی مراد مطلب دا چې بې شمېره خلک لکه د ګډو چیلو ویښته بې شمېره دي بې شمېره خلک الله بخي په شمېر یې نه بخي مطلب دا چې ډېر بندګان الله بخي اوس دا حدیث چې دی زما وروڼو ډېر علما په دې حدیث څه خبرې اترې کوي د دې حدیث کې خپل راویان چې دې کې دا راوي کمزوری دی دا دی دا دی دا دی دا دی بېشک خبره ټیک ده لیکن د اتو صحابو نه دا حدیث نقل شوی دی اتو صحابو او په دویشتو مختلفو سندونو دا حدیث نقل شوی نو په دې وجه زمونږ ډېر علماء کرام دا حدیث مستدل ګڼي چې دا حدیث او بل د رسول الله مبارک د زمانې نه تر اوسه پورې تعامل عمل پې چالو دی نو زموږ علما وی کوم حدیث که ضعیف مې کمزور وي او هغې سره تعامل د امت ملګري شي نو دا تقویت ته رسېږي د حضور پاک زمانې نه اوسه پورې تعامل په دویشتو سندونو د اتو صحابو نه منقول دی حدیث په مشکات کې شته په ابن ماجه کې شته په مسند د احمد کې شته په مصنف د ابن ابي شیبه کې شته په مسند د دارمي کې شته او ډېر کتابونه د علمي او الفردوس کتاب د پاغي کې د حدیث شته او ډېرو شارحینو د حدیث نقل کړی دی مولا علی قاری رحمت الله علیه او شیخ عبدالحق دهلوی رحمت الله علیه حافظ ابن تیمیه په خپله مجموعة الفتاوا کې د دې حدیث ثبوت ذکر کړی او د خدای د رحم نه بعید او لرې خبره نه حضرت علی رضی الله تعالی عنه فرمائے بل حدیث اور دام پہ ابن ماجہ کے پا نسائی کے مدے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د شو قدر پشپا یعنی د دې میاشتې په 15مه شپه په خپل خاص صفت سره د لومبي اسمان ته راکوزیږي زمونږ په شان الله نزول نه کوي دا د الله د شان سره مناسب یا د الله رحمتونه را نازلیږي او الله په خپل شان لایقه اواز کوي سوی هل من مستغفر څوک بخنه غوښتونکی شته فاغفر له چې دی وبخم په خپل الله اواز کوي څوک بخنه غوښتونکی شته چې دی وبخم هل من سائل څوک سوالګر شته چې سوال وکړي فاجیبه زه دعا قبول کړم
هل من مسترزق څوک رزق غوښتونکی شته چې روزي وله ورکم نو چې الله تا ته آواز کوي چې بخښنه غوښتونکی شته او که نشته او ته اوده پروت الله درته آواز کوي سوالګر شته او که نه او ته اوده پروت الله درته په خپل آواز کوي چې ته رزق غوښتونکی شته او ته اوده پروت نو چې ته پاسې او ته لاس اوچت کړې چې او الله ته آواز کوې د حضور پاک وینا ده او د حضرت علي په واسطه رسېدلې ده خدای زه سوالګر یم زه غواړم الله خو د بنده په شان دی چې په سوال خفه کېږي بنده په سوال خفه کېږي الله په سوال خوشحالېږي الله په نه غوښتو خفه کېږي وقال ربكم ادعوني استجب لكم الله وی ما نه وغواړئ چې درکړم په خپله وی قرآن شریف کې ادعوني استجب لكم وغواړئ چې درکړم او بیا څه وایي دا دعا عبادت دی ان الذين يستكبرون عن عبادتي الله اکبر ان الذين يستكبرون عن عبادتي څنګه دی سيدخلون جهنم داخرين ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين چې کم دعا نه غواړي کبر کوي ذلیل به دوزخ ته ور دننه کوي نو بنده وي ما نه مه غواړه الله وي که نه غواړې نو سزا دله در کوم دوزخ ته دې دننه کوم بنده په ورکړه مال دی وی کمیږي اگر چې کمیږي نه او الله سره خو دومره څیزونه دي چې هغه کمیدو والا نه دي الله سره چې کومې خزانې دي تشېدو والا نه دي نو په دې شپه به پاسې الله ته به سوال کوي او په دې انداز به کوي چې یا الله تا ویلي دي د رسول الله مبارک په ژبه چې څوک سوال کوونکی شته نو زه سوال کوم تا نه غواړم څوک بخښنه غوښتونکی شته نو زه ګناهګار یم زه بخښنه غواړم څوک رزق غوښتونکی شته نو زه رزق ته محتاج یم الله تا نه غواړم لیکن زمارونو یو څو کسان نه بخي د هغې دعا نه قبلوي هغه څو کسان کم دي یو مشرک چې کم سړی الله سره شریک پیدا کړي الله که خفه کېږي په شرک خفه کېږي بعضې سړی بعضې خلک د الله خاص صفتونه بنده له ثابت دی دا شرک دی بعضې خلک هغه څیزونه چې زما د اسبابو نه اوچت دي دا بنده نه غواړي دا شرک دی یو دی چې زموږ د اسبابو لاندې څیزونه یو به راوړه ډوډۍ راوړه جامه راوړه دا خو موږ دا یو بل له ورکوو علاج راله وکړه یو دا چې ما جوړ کا علاج بنده کولی شي جوړوالی بنده نشي کولی ما له واده وکړه واده دله بنده کولی شي ما له زوی راکړه زوی درله نشي درکولی هغه څیزونه چې د بنده د اختیار نه بار دي اوچت دي هغې کې که د بنده نه سوال کوې دا شرک دی په دې الله خفه کېږي یو مشرک خدای نه بخي دعایم نه قبلی ودرېږه بلم درته ویم یو مدمنو خمر هغه انسان چې همیشه شراب څکي شرابي انسان یو دا دی که یو انسان چې ته شراب څکلي په قصې څکلي یا په تیر کې او د توبه وباسي چې الله زما توبه را بیا به نه څکم نه خیر شو دا خیر توبه وایسته لیکن که یو انسان د شرابو په نشه اختی ولې دا نشه دونه خطرناک شی دی که نه چې یو ځل د استعمال کړه بیا ته قسم دی که بچ کېدی شي بیا به دې اړه ګرېږي بیا به د شوق راځي د پوډر والا ته ګوره یو ځل پوډر اوس کی علاج والا وکي مور پلار د هغه پوډرو نه مړي شي ټیک ټاک شي بعضې پکې تبلیغ له هم لاړ شي چله مو لګوي څلور میاشتې مو لګي خو چې واپس راشي بیا پې شروع کړي دې کې یو خاص خوند دی خوند نو شراب چې یو ځل چا اوسکل باس هغې کې یو خاص خوند دی بیا لګی او هغه شراب څکي دومره خراب شی دی زمارونو خدای دې موږ ته نه ښایي زه خو په دې مختلفو جزونو کې د بار ملک سفرونه مې کړي دي که نه نو په بعضې جزونو کې شراب هم ورکوي په دې جزونو کې جوس ورکوي اوبه ورکوي چای مې ورکوي بعضې جزونه داسې وي چې هغه شراب هم هغې په ملک کې په شراب پابندي نه نو هغې شراب هم ورکوي یقین په خدای وکړه ما سره په سیټ باندې یو ملګری ناست و
نو ما اجینې لګیا وه سیزونه یې ویشل هلکه مې دا بوتل نه چې زما خو په یو شک دی وایي څه مې دا شراب دی دا شراب دی که خو دا مختلف قسمه شراب دی یو هغه شراب دی چې نشه پیدا کوي یو هغه شراب دی چې معمولی غوندې لکه شوملې چې سړی وڅکي سړي له خوب راولي خو نشه نه پیدا کوي یقین کوه که د هغه جنۍ یا هغه هلک چې دا په جس کې په خلکو شراب تقسیموي د هغې د لاس ډوډۍ په جس کې نه خورم د هغې د لاس چای هم نه څکم راشي او وایي تا څه راوړم دویم نه ما له کرکه راځي شراب ډېر خطرناک شی دی او ډېر خراب شی دی نوم یې نشې نه هم خدای ساته نن سبا د دې آیسو یو لوی غم شروع دنیا په دې باندې اخته ده او دا بل شان نشه ده دا چې انسان استعمال کې خوب نه ورځي پخوا نشه کې به خوب و دا خوب تختی ما اورېدلی دي وایي چې آیس والا یو ځل آیس استعمال کې نو ویدله درې او څلور شوه روزه خوب نه ورځي دننه کوکله شي ډټ شي ختم شي ځکه چې دا خوب د دې دماغو دپاره آرام دی نو چې آرام نی اخر کې لیونی شي ډېر آیس والا نو اوس متیازې بیږي او غلطې بیږي او ډاکټرانو له ځي هغوی ته ال نه وایي چې په موږ دا چل دی یاره چې زه ناجوړه یم خوب ته بیا د سر او تختی تباه شي او خلکو پیسې پکې لیدلې دي یقین په خدای وکړه دې ځای نه خلک سعودي ته وړي هلکه هغه ځای چې کوم دی د خدای کور دی مکه او مدینه د خوار شي ته هلته دا څیزونه وړي بس د شپې خلک ځان باچان کول غواړي چې بس پیسه ډېره وګټم په دې پیسه به څه کوې د خدای دشمني کوې بهر کې زمارونو یو هغه انسان چې همیشه شراب څکي مدمن خمر توبت نو بس د دغه انسان خدای نه بخي په دې شپه د هغه دعا هم خدای نه قبلوي دریم څوک دی لکه دریم هغه انسان دی مسبل ازاره چې ځان پسې پینسې راکاږي کبرجن هم خدای نه بخي کبر به نه کې رسول الله مبارک فرمایي الکبریا اوردائی وی لوی زما جامه ده که څوک زما په جامه کې ځان را دننه کول غواړي نو یې ذلیله به کم مسلمان له پکار دی چې عاجزي پیدا کړي کبرجن د خدای غټ دشمن دی سموده ورته خدای صبر وکړي خو بیا یې داسې راونیسي چې ریز مریض یې کړي دریش څلورم څوک دی څلورم کینهګر دی کینهګر چې مسلمان سره کینه کوي کینه پېژنئ کینه دې ته وایي چې دا دې ښکلی دی چې دا ولې ښکلی دی د مال دی دا مال یې ولې دی د بچي دی دا بچي ولې دی د علم دی دا علم یې ولې دی د سره موټر دی دا موټر یې ولې دی د پوخ کور دی دا پوخ کور یې ولې دی د بچي دی دا بچي یې ولې دی ایرونو دا ډېر خطرناک جرم دی ځکه دا نعمتونه الله ورکړي دي نو تا په خدای اعتراض وکړه چې خدای دا دې ولې ورکړي او تا ته ځان د خدای نه پوی ښکاري چې زه د خدای نه زیات پویم الله دا دې ولې ورکول دا خو نو پکار او خدای درته بېانصافه ښکاري کینې نه دې خدای ساتي یو بل پکې هم واوره عاق لوالدیه چې د مور او پلار نافرمانه مور او پلار در سره څومره ښه کړي مور او پلار ته څومره ماشوم لوی کړي ته خو دغسې دنیا ته نه را پروتی چې دا څنګه ته ګرځې تا سره خو مور او پلار ډېرې خوارۍ کړي دي ته خو یې په غېږ ګرځولی ته خو یې ماشوم لوی کړی تا له یو دسمات یې پاک کړی دی تا له په اوړي کې یو شان جامې او په ژمي کې بل شان جامې راوړې دي په خپله یې په ځان سخته تېره کړې ده خو تا له یې راوړې ځان له جهنم ځای کړی دی حرام یې راوړې ده خو تا تیب ساتلې نو اوس مور او پلار سپي شو یقین په خدای وکړه دا هم ګورې ډېر زیات مسایل راځي چې ښځه وکړي که نه حضرت مولوي صاحب د خدای پاک وبخي هغه به وایي چې ښځه وکړي نو خور الله او مور بلا او ښځه نعمت د خدای تعالی
بیا خور او مور الا او بلا شي او ښځه نعمت ته خدای تعالی نو د ښځې خپل حق د ښځې سره به هم ظلم نه کوي خو د مور به خیال ساتي قدر به کوي د پلار به قدر کوي د پلار به خیال ساتي کوم انسان دا ذهن کې واچوه چې د مور او پلار قدر کړی دی په دنیا کې رسول الله مبارک فرمایي زه نه ویم په دنیا کې به الله د ده نه هغه بچي پیدا کړي چې دی هم بوډا شي چې د څنګه د مور او پلار قدر کړی دی هغسې به هغوی د قدر کوي دې کې ګورې دوه خبرو ته اشارت دی یو تا د مور پلار قدر کړی دی نو ستا بچي به هم ستا کوي بل دا چې پلار او مور د بوډاګانو تا به هم خدای هغه عمر ته رسوي عمر به هم دله خدای درکوي بل څوک دی دا هم زمونږ په وطن کې ډېر کمی دی قاطع رحم چې رشته ختموي صله رحمي او بل سره نه کوي نن سبا رور دشمن دی رور سره روانه د ماما او د خورۍ او بل سره روانه د تره او د روارۍ او بل سره روانه دا ته وباسه د زوی او د پلار یو بل سره روانه د څه د برکت نه د مال د برکت یو لیش ځمکه نن په یو لیش ځمکه خلک مړي کوي نن په یو لیش ځمکه رور د رور دشمن دی یو اونه باندې نه دي په یو اونه په ځمکه یو اونه ده یو ورور زما ده بل ورور زما ده یو ورور لګي شو بلې ملک د هغه زامن لګي شو دا بلې ملک دواړه د منځه لاړه اونه په ځای ولاړه په یو اونه دوه ورونه لاړل ده رور وجلې های خدای په خدای چې خلکو میندې وجلې مور په دې میډیا تاسو کتی شئ په دې به تاسو له راشي په خدای چې زوی لګې شوی دی پلار یې وجلی د پیسو د مال دپاره تر څو زما وروڼو چې زمونږ په دې زړه کې چې دا ما پې ګوته یې ښودې ده د خدای یاره نی راغلی زه وایم دا خلک اخرت نه مني دوی هسې په خولې وایي چې موږ مسلمانان یو دوی هسې په خولې وایي چې زه اخرت منم که تا اخرت منلې نو تا به دا چل کوم که تا خدای منلی نو تا به د خدای داسې بې عزتي کوله که تا پیغمبر منلی نو تا به دا چل به دې کوم دا کسان خدای نه بخي باقي بخي زما وروڼو دوه کاره به کوې که خیر انشاءالله یو به په 15مه شپه یو روایت کې داسې راځي چې په دې شپه الله پاک د راتلونکي کاله پورې چې څومره تقدیرات دي د انسان هغه د دنیا فرشتو له ورکې چې ولیکي او دا تقدیرات چې فرشتې ولیکي نو راتلونکي چې کوم لیلة القدر شپه ده په رمضان کې نو په هغې بیا د دنیا فرشتو ته حواله کړي هغې ته هم لیلة القدر وایي دې ته هم شب قدر وایي شب او لیله یو شی دی بعض علما وایي دا آیات چې انا انزلناه فی لیلة مبارکة وایي دا د دې حق نازل دی خیر څوک وایي په حق د راجح دا ده چې د رمضان په هغې کې نازل دی خو تاسو به دوه کاره کوئ که خیر انشاءالله یو به په 15مه ورځ روژه به نیسئ که خیر انشاءالله او دویم د شپې خیر د ټوله شپه نه په دې لومبۍ شپه کې خوب وکړئ او اخره شپه کې پاڅئ او الله نه دعا وغواړئ ځان دپاره وغواړئ بچو دپاره وغواړئ نفل پکې وکړئ ذکر پکې وکړئ او کوشش وکړئ چې وجاړئ خدای ته او حدیث کې یو ځای کې راځي وایي که جړه نه درځي په تباکو ځان جړغونې کې شکل د جلا جوړ کې په دې الله خوشحالېږي نو درې خبرې شوې زما وروڼو یو که وسم کېږي په دې ټوله میاشت کې روجې ونیسئ صرف د رمضان نه مخکې یو 2-3 ورځې مه نیسئ چې رمضان ته دمه شئ دویم د اتوار په ورځ به که خیر انشاءالله روجه ونیسئ او د شپې به الله ته عبادت وکړئ خدای ته به جړه وکړئ او دا به ووایئ چې الله ته فرشتو ته د راتلونکي یو کال تقدیر لیکل حکم کې الله زما په تقدیر کې مال عبادت ولیکه زما په تقدیر کې مال دراز عمر ولیکه برکتونه څه چې د خدای نه غواړئ هغه وغواړئ دا به کوئ که خیر انشاءالله او بل دا زما دا خبرې به زنانو ته ورسوئ ځکه زنانه په عبادت کې د سړو په نسبت لږې تکړی تاسو دومره نه شئ کولی او زنانه کوي هغې تکړی ګوره پېشمني له تاسو نه شئ پاسېدی او زنانه ستاسو نه مخکې پاسي
هغه دله ډوډۍ هم پخې کړي دله چای هم پخه کړي هغه دله پراټې هم پخې کړي نو وروسته راشي نو تا هغه مخصوص وخت له پاسئ نو زنانه په عبادت کې تکړی نو زنانو ته خامخا زما دا پیغام ور ورسوئ صحیح ده که نه انشاءالله العزیز ورشئ په فلسطین کې زما د قسمي هغه چې کوم د مسلمانانو علاقه وه غزه تباه بربادې کړه ماشومان دي بمونه پې غورځېږي جوماتونه یې ختم کړل پرون ما ته چا ووایي چې ما په خیال څه لږه غوندې علاقه پاتې را باقي ټوله ریز مریز کړه په زرګونو مسلمانان ښځې بچي مړه شو د چا لاس نشته د چا خپه نشته دارو نشته اسپتالونه تباه دي دا حل دی همدغه یهودیان چې دي زموږ مسلمانان ورسره خاندي را خاندي ډانسونه ورسره کوي یو ځای ورسره تعلقات ساتي یهود وي زموږ پلار دی هلکه ستا پلار نه دی پیغمبر دشمن دی څوک به وایي یهودیان داسې څوک یې صفتونه کوي ورشه مسلمانان یې تباه برباد کړه ښځې تباه کړې دغه د مسلمانانو ماشومان بچي چې مور او پلار یې نشته هغه ماشومان تلتقې وایي کورونه یې روان شو وینې ته بیږي د قیامت په ورځ به د دې حکمرانو ګریوان او دغه بچو لاسونه به په مسلمان په خپل عیش و عشرت کې مبتلا پروت دی د خدای نه یره د مسلمان نشته دا خو رسول الله مبارک ویلي چې تاسو کله دین نه لرې شئ او ما ته شا کې نو تاسو کې به همدقسې خلک پیدا کېږي چې در باندې به بیا د بره نه او د لاندې نه به در باندې ګولۍ ورئ اوکې الله زموږ په حال رحم وکړي خدایا زموږ په حال رحم وکړي د فلسطین مسلمانانو ته دعا وکړي الله ته مدد وکړي یا الله ته په خپل فضل مدد وکړي موږ خو هېڅ هم نشو کولی زموږ حکمرانان چې څومره دي د ملکونو خو بې خونده دي بې غیرته دي پیسه ټک دي ظالمان د امریکې او د برطانیې او د امریکې او د یهودیانو غلامان دي خدایه ته په خپله د فلسطین د مسلمانانو مدد وکړي الله ته زموږ مدد وکړي یا الہ العالمین چې څوک هم د رسول الله مبارک پټکي پورې خندا کوي د حضور پاک ناموس پورې خندا کوي خدای ته ذلیل او خوار کړي رب العالمین چې څوک بیماران دي روغ صحتونه ورکړي یا الله چې څوک مړي شوي دي دا مړي الله ټولو بخي الله د هر قسمه پریشانو آفتونو نه پام وساتي ډېرو ملګرو دعاګانې غوښتې دي خدای دعاګانې ولا قبول کړي یا الله چې زموږ د جومات ته د لرې لرې ځای نه ډېر دوستان راځي په یو یو قدم ولا اجرونه ورکړي برکتونه ورکړي د زړه حاجات یې پوره کړي الله بې اولاد ولا اولاد ورکړي د چا نارینه اولاد نه الله نارینه اولاد ورکړي الله د دنیا او د دین ټول کارونه راته آسان کړي خدایه خدای د دنیا او د دین د پریشانو نه مساته د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري نصیب کړي د هغې پر رولې شوي دین الله زموږ ژوند او زموږ